یو ځای څخه ځای نه درشم ماله یو سړي آل راوکي مولوي صاحب دا زه خاص کر یقینا دا په غور واورئ ځای نه درشم د علاقې نوم نه درشم نه هغه سړی درشم خو دا خبره صفا ده تقریبا د چې ډېر عمر هم نه کېږي د آخرت سړي چې کوم حال راستولی دي مولوي صاحب زما پلار ما په خوب ولیدی د اوه زمانې کیسه ده دا سړی هم ژوندی دی دا زوی پلار یې تقریبا به 11-15 کاله کېږي وفات شوی ما خوب ولیدی پلار راته ویلې پلار مې د لاسونه وراسته سوي د پلار پښې مې ورستې سوي په خوب کې نور جوړ یې نو یا دا څنګه خوب دی نورمال بس خیر یو څه تلاوت پسې وکړ بیا یې په خوب ولیدی په دا سبا بیا مولوي صاحب پلار راته ویلې زویه زما دا ګوره زه دا شی درته وایم د بل حق چې سړی خوري د هغه ډېر بد حالي د ده سره خدای شو وکړو چې پلار په خوب کې ورله راوسي دا ښایسته زوی خدای ورله ورکړي بهرو پلار ته دا زوی ته د یقیني ای زویه که رښتیا زما زویه زما ډېر بد حال دی زه ډېر په تکلیف یم ټول خدای خلاص کړی یم د دا پښې ولاسونه وینه چې دا وراسته دي هغه پلانکی شی هم نه درشم دی لوس شی دی ما قصدن یقینا په غلط په قصد د بل د راخستی و ناحقه شی و ومې خواړی یا مې استعمال کوي د بل حق مې وخواړی ډېر ورسره په تکلیف یم هر ګناه به خدای را معاف کړی د خدا د بنده حق دی د خدای نه را معافوي الله زوی یو کار وکړ برمان ښه نو دا ول هغه سړی هم راوښوي چې د کوم چا د حق د کوم چا د ما خوړلی دی بارم مولوي صاحب الله اوس وکم څه مال دا بیا عجبه کیس دی چې د آخرت څه تعالی سړي حال راستولی چې زما دغه حال دی وکړ باره مال راځه الله مان سبق په خدای که بیا ولي سبق بند کړي موټر مې سټارټ کړي ورو لا سړي له مال د خدای دپاره ننواتې درله راغلی یم د هغه سړي د مرګ د قبره سړي حال درله راستولی دی ستا حق په پسې دی نو لحاظه دغه سړی معاف کړه هغه مولوي صاحب درته څه وایم مال دا دغه نه خبره زه څه وایم دغه خبره ده دغه صحیح دي دغه کیسه وله دا واقعه پېښ شوې وله دا ستا شی خوړل شوی دي بهرحال صحیح ده نو هغه پیسو تعداد هم راوښوي بهرحال هغه زوی یا پیسې ما ته راکړې ما واده ته ورله ورکړې بهرحال مولوي صاحب ما ګرده در بخښلي دي بس دا دې صحیح سولو اخر خو هغه مسله ختمه شوله 2 شپې تېرې شوې بیا هغه زوی یې ټلیفون راوکړي مولوي صاحب یو 15 منټه که راسې نو لحاظه دا مسله یې خیر چې ورغلم مولوي صاحب مبارک دومره خوشحاله پلار مې بیا ماښام په خوب ولیدی دومره خوشحاله پښې لاسونه ښه ښایسته خندل دومره ښایسته صحت ورکړی و ول زویه پر تا دې شابش دی ستا پر هغه ټول خاندان دې شابش دی ستا اولاد دې خدای هغه برکت چېږي تا زه د عذابه څه خلاص کړمه ولهذا دا د بنده حق و دا ګوره زما د سترګو د دید خبره ده د آخرت د قبر د سترګو د دید خبره ده زما د غوږو خبره ده چې راغله د بل د حق ځان وګورئ د بل ځکه مه لاندې کوئ د بل پور مه خورئ د بل خبره په ځان پسې مه وړئ د بل غیبت مه کوئ دا د بل حق دی بیا به زموږ آخرت زندګي برابره وي الله دې د نیکو اعمال توفیق